بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. قدرمنو په 9 تاریخ باندې عمران خان د اسلام آباد های کورټ څخه احاطې نه رینجر گرفتار کړو او پرون هم دغه های کورټ په ضمانت باندې ورته رهایی ورکړه. درې څلور ورځې کې چې پاکستان کې سو موشو د تاسو ویډیوز کتلي، خبرونه به هم کتلي، خو په اسانه پښتو کې رضان د کولو کوشش وکړو چې دا څه شوي دي، چا کړي دي، ښه شوي دي او بد شوي دي کنه. د دې نه پس په ویډیو کې به پوره تاریخ بیانو چې د 1943 نه والې تر اوسه پورې په پاکستان کې وخت په وخت باندې د کومو پارټو او د کومو تحریکونو خلاف کریک ډاونز شوي دي، نو په هغې باندې به ځان پوهه کوو او د ویډیو په اخره کې به پوره نتیجه اخیستلو کوشش کوو چې دا چې وخت په وخت باندې د طاقت استعمال شوی دی نو د دې نه پاکستان ته نقصان شوی دی که فایده شوې ده. نو د ټولو لومړی خو دا خبره چې په 9 تاریخ باندې عمران خان د اسلام آباد های کورټ د احاطې نه رینجرز گرفتار کړو. نو د رینجرز دا پوینټ چې کوم دی په دې باندې موږ ځان پوهه کوو چې کله رینجرز گرفتار کړي د دې نه دا معلومیږي چې د پاکستان اسټابلیشمنټ گرفتار کړو، حکومت نه، ځکه چې حکومت خو د سوره وخت نه د پولیس په ذریعه باندې دغه گرفتاری کوشش کو خو ناکامه کېدو. دویمه چې کومه خبره ده نه چې دا په کومه طریقې گرفتار کړو، دغه طریقه د دې مزاحمت کول پکار دي. پاکستان کې دا برومبیدل نه دي شوي، د دې نه مخکې هم سیاستوال وخت په وخت باندې په داسې طریقو باندې د بېعزتۍ یو طریقه په داسې طریقو باندې گرفتار کړي شوي دي، داسې سلوک ورسره کړی شوی دی. اسلام آباد های کورټ په دغه ورځ باندې د عمران خان دغه گرفتاری ژونده قانوني ډیکلیئر کړه. بیا سپریم کورټ چې کله ایکشن واخیسته نو هغې د غیر قانوني ډیکلیئر کړه او پرون اسلام آباد های کورټ عمران خان په ضمانت باندې پرېښوده. دا ځان له اوس جدا یو پوره ډسکشن دی چې یو عدالت په پاکستان کې په یو وخت یو فیصله ورکړي او بله ورځ بله فیصله ورکوي، یو جج د هغې عدالت یو شان چې کوم نه فیصله ورکړي، بل جج هغه فیصله بل شان ورکړي. هغې نه پس د تحریک انصاف نور چې کوم قیادت دی نو هغه یې هم گرفتار کړو او بیا د فوج او د پی ټی آی یو بالکل آمنے سامنے شو، هغې کې توڑ پوڑ او جلاو ګیراو هر څه جوړ شو. دا جلاو ګیراو چې کوم شو دا خو د دې جسټیفیکیشن خو نه کېږي، ځکه چې ته د پارټۍ دپاره چې ملک ته نقصان رسوي نه دا خبره نه ده. او بیا د آی ایس پي آر چې کومه اعلامیه جاري کړه او په هغې اعلامیه کې چې کوم ټون استعمال شو، کوم لینګویج استعمال شو چې نو هغه مکمل د پی ټی آی خلاف و. نو د هغې نه خو دا معلومېده چې د پی ټی آی خلاف مکمل یو کریک ډاون کېدو واله دی او د عمران خان د ګرفتاري او دا کیس چې کوم دی دا به اوږد شي. خو اوس سپریم کورټ چې په کې میانځ ته راغی نو عمران خان ته ریلیف ملاو شو، هغه لاړ ووته. نو چې هغه ووته نو اوس د دې په بنیاد باندې موږ څه اندازه لګولی شو چې کیدای شي چې فوج یو بیرته بیا عمران خان گرفتار کړي، کیدای شي حکومت گرفتار کړي، کیدای شي نور کیسونه پرې جوړ شي او دا هم کیدای شي چې په راتلونکي انتخاباتو نه مخکې د عمران خان د نااهلۍ لپاره کوشش وکړي، څنګه چې نواز شریف نااهل کو او د ګیم نه یې بالکل آوټ کو. نه داسې د سره هم داسې کار کولی شي. نو دا کیدای شي، ضروري نه ده، کنفرم نه ده چې دا به خامخا داسې کېږي او د دې نه فایده چاته کیدای شي نه که چېرې لنډ لکه څنګه چې د عمران خان د گرفتاري مختصر ثابت شوه نو که داسې وي نو که داسې بیا هم کېږي نو پی ټي آی ته به فایده کېږي. خو که چېرې بالکل د ګیم نه د اوټ کولو کوشش وشي او هغې کې فوج کامیابه شي نو بیا پی ټي آی ته او عمران خان ته د دې نقصان هم کېدای شي. اوس د تاریخي جایزه اخلو چې د دې نه مخکې داسې کومو پارټو سره تحریکونو سره شوي دي. نو ځان پوه کوئ چې په 14-15 اګست باندې چې کله د ملک د ازادي میلاو شو صرف یوه تباه ده. په 22 اګست باندې د پښتونخوا الیکټډ حکومت، منتخب حکومت چې د 1946 الیکشن یې ګټلی و، د خدای خدمتګار حکومت د هغه ټیم ګورنر جنرال قائد اعظم لرې کړو، کور ته یې ولېږو. نو دا او د دې نه پس بیا په خدای خدمتګار تحریک باندې پابندي ولګوله او په جون 1948 کې باچا خان، ولی خان او د خدای خدمتګار ټول مرکزی قیادت آی گرفتار کو قید کې واچو او هغه بیا لکه عمران خان په شان د یو څو ورځو قید نه بلکې د کلونو قید بیا دوی چېرته بیا څو کاله پس د هغې نه آزاد کړی شو. نو دا وایي د پاکستان په تاریخ کې لومبی کریک ډاون نو د چا خلاف و؟ د خدای خدمتګارو خلاف و او دا په دغه ځای کې پاتې نه شو بلکې په 4 کې، په بابړه کې، په 12 اګست 1948 باندې د خدای خدمتګار په پرامن اجتماع باندې پولیس سټریټ فایرینګ وکړو او په هغه سټریټ فایرینګ کې ویلي شي چې 200 نه والي تر 600 پورې کسان قتل کړي شوي او په سوونو باندې زخمیان شوي او په دغه ورځ باندې هم نورې ګرفتارۍ شوې وې. نو دا لکه مطلب دا وینه پکې موبایل ده. نو دا د لومبي کریک ډاون تاریخ دی. دویم نمبر چې کوم دا په کلات کې اپریشن شوی و، تاسو ته یاد وي چې په بلوچستان کې 4 شهري ریاستونه، 3 شهري ریاستونه خو پاکستان کې ضم شو، پاکستان سره الحاق وکړو، خو کلات یو داسې ریاست و چې هغې دې ته نه تیارېدل چې پاکستان سره الحاق وکړي. نو په 1948 کې د پاکستان حکومت په فوج ورواچو او په زوره باندې کلات دغه ریاست په پاکستان کې شامل کړو. نو دا دویم فوجي اپریشن و، یوز اف فورس.
دریم نمبر راولپنډي سازش کیس ورته وایي انتهایی مشهوره دی. تاسو ته یاد وي چې په دغه وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه سینیر جرنیل چې کوم اکبر خان د چارسدي پښتون خو دی او د سره د کمیونست پارټای مشران چې کوم سجاد ظهیر او هغه مشهور شاعر فیض احمد فیض دی خلکو باندې یو الزام ولګولی شو چې دوی په پنډای کې رايوځای شو او دوی د پاکستان د لیاقت علي خان د حکومت د تخطي د الټکولو سازش جوړ کو. د دغه سازش په کیس کې دی گرفتار شو، کیس په چلیدلو. جنرال اکبر خان چې کوم دی نه د مخې نه لري کوله. خو تاسو ته دا یاد وي چې په ډیرو کتابونو کې تجزیه کارو دا لیکلي دي چې په اکچوال کې هیڅ د سازش کیس نو، په اصل کې جنرال اکبر خان چې کوم نه هغه د د دې خبرې خلاف و چې د لیاقت علي خان امریکې ته دوره وکړه او لیاقت علي خان او جنرال ایوب خان په کومې طریقې سره پاکستان په کوډ وار کې د امریکې ملګری کو اتحادیه جوړ کو او د دې خلاف و. نو چې د دې خلاف نو په اکچوال کې دې نه مخې نه لرکولو او کمیونست پارټای باندې بین لګولو. کمیونست پارټای باندې بیا بین ولګېدو. کمیونست پارټي تاسو ته دا معلومه وي چې تر اوسه پورې په پاکستان کې په سناسه شکل کې انډرګراوند موجود ده خو په اکچوال کې په سین باندې نشته. د دې نه پس په د جنرال ایوب خان وګړو دور چې کومونه په هغه کې په پولیټیکل پارټو باندې بین لګېدلو. هغه جمهوریت سیاستوال سیاستدانان چې کوم چې هغه د جمهوریت لپاره کوشش کو ټول بیا جیل ته ورغورځولو. ټول خداس یو غټ کرک ډاون بده کې نه لري شوی. اگر چې د عوامي لیگ او نیب خلاف بیا کاروایی شوی دي خداس یو غټ کرک ډاون نه لري شوی. غټ کرک ډاون چې بل کوم شوی د نامه مارچ 1971 کې شوی دی د یحیی خان دورو او د عوامي لیگ خلاف شوی دی. تاسو ته یاد وي چې 1970 الیکشن کې عوامي لیگ د ټولو نه غټه پارټي مخې ته رااله. هغه الیکشن وګټو خو د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت د نو تیار چې عوامي لیگ او شیخ مجیب الرحمن د اقتدار په حواله کې لہذا په مارچ 1971 کې په ایست پاکستان کې د عوامي لیگ خلاف فوجي اپریشن شروع وکړو او په هغه فوجي اپریشن کې لکه چې کوم فارنرز دغه مطابق په لګونو خلک مړ شوي دي. خو چې کوم خلک محتاط اندازې لګوي نه هغه هم وایي که په لګونو نه دی خو د پاکستان په دغه فوجي اپریشن کې په زرګونو قتل شوي دي او د ډېرو خلکو بې عزتۍ هم شوي دي. نو دا چې کوم کار وشو د عوامي لیگ خلاف او چې په هغې قتل و قتال وشو ډېر قتلونه وشو دا وایي د پاکستان د تاریخ د ټولو نه غټ کرک ډاون او د هغې کرک ډاون نتیجه د پاکستان او د بهارت په جنګ کې راووته او بیا د پاکستان په دوه ټوکړې کېدو کې راووته او بنګلادیش جوړ شو. د څلورم نمبر باندې د ذوالفقار علي بټو په دور کې ګورئ څومره د حیرانتیا خبره ده چې بټو پخپله یو جمهوري سیاستدان خو د دغې جمهوریت په دور کې د نیب خلاف کرک ډاون شوی نیشنل عوامي پارټي چې ولی خان د هغې مشر و. ولی خان په دغه وخت کې د اپوزیشن لیډر هم او په دغه وخت کې د ذوالفقار علي بټو د طرف نه په بلوچستان کې د نیب حکومت ډسمس کړی شو. د هغې په ریاکشن کې پښتونخوا کې د نیب حکومت استعفاګانې ورکړې او بیا د هغې نه پس د دې خلاف دومره سخت کرک ډاون وشو چې لکه مکمل لکه دا کوشش وشو چې نیب ختم شي دغه سیاست ختم شي. بیا د ضیا په دور کې د هغه بټو خلاف د هغه پیپل پارټای خلاف کرک ډاون وشو کومې پیپل پارټای چې په خپل دور کې د نیب خلاف کرک ډاون کړو. نو چې دغه کم کرک ډاون وشو نو په دې کې پیپل پارټي بالکل ټارګټ کړی شو او ذوالفقار علي بټو گرفتار کړی شو. په 1979 کې پانسي کړی شو. د هغه لور بېنظیر بټو د هغه ښځه نصرت بټو د هغه زامنو د پیپل پارټای ټول مرکزي قیادت په جیلونو کې واچولی شو او داسې حالات جوړ کړی شو چې پیپل پارټي بالکل مخامخ داسې ښکارېده چې بس پیپل پارټي ختمه شو. خو بیا هم د ضیاءالحق په دې اوږد دور کې په دې دومره سخت حالاتو نه هم پیپل پارټي ختمه نه شوه بلکې د ضیاءالحق د مرګ نه پس چې کله الیکشن وشو نو هغه پیپل پارټي اقتدار ته رااله د کومې پیپل پارټۍ د ختمولو کوشش شوی. د هغې نه پس د 90 په دهایۍ کې دوه پیرې د ایم کیو ایم خلاف اپریشن شوی یو نواز شریف کړو یو بېنظیر بټو کړو. دا دواړه لکه مطلب دی چې په جمهوري دور کې د ایم کیو ایم خلاف یو کرک ډاون شوی. د هغې نه پس د مشرف چې کله ټیک اوور وکړو د نواز شریف حکومت ختم کو نو په پی ایم ایل ان باندې په مسلم لیگ نون باندې یو سخت رااله. ټول مرکزي قیادت سره د نواز شریف او شهباز شریف د هغې د خاندان په جیلونو کې واچولی شو او بیا یو پیرې ته اوس په دې دور کې داسې ښکارېده چې نواز شریف د سیاست ختم شو مسلم لیگ نون ختم شو. خو بیا هم داسې ونه شوه په 2013 کې دغه مسلم لیگ چې د چا د ختمولو کوشش شوی هغه اقتدار ته رالل او هغه نواز شریف چې خلک وایي د سیاست ختم شو هغه بیا یو پیرې ته وزیر اعظم جوړ شو. نو د دې نه دا د مشرف په دور کې شو. د مشرف په دور کې ورسره سایډ بای سایډ د جیش محمد او صفای صحابه لکه چې دا کوم ملیټنټ ارګنایزیشن دا کوم جهادي تنظیمونه د دې خلاف هم کرک ډاون وخت باندې شوی دی. نیکسټ کرک ډاون په اصل کې -1 فارموله چې ورته ویل شو د نواز شریف دریم د دوري حکومت کې
د رینجرز په کراچۍ کې د امکیوم خلاف اپریشن شروع وکړ او صرف دا یو نه بلکې -1 فارمولای اپلای کړه او الطاف حسین د عدالت په لار او په نورو لارو باندې بالکل لسین نه لري او امکیوم چې اوس کوم دی نه باغی الطاف حسین مدخکاری چې اوس نشته اوس چې کوم دی نو دا د تحریک انصاف خلاف کریک ډاون دی چې ما څنګه وې د ویډیو په شروع کې چې داسې ښکاری چې تحریک انصاف خلاف یو مکمل د کریک ډاون تیاری شوی ده اوس دا کریک ډاون په څنګه طریقه باندې کیږي کامیابیږي یا ناکامه کیږي هغه رستو خبرې دي خو لکه د خدای خدمتګار د تحریک نواري تر تحریک انصاف ته پورې د کریک ډاون پورا یو هیستوري ده نو اوس په دې کې احمد نقطې چې موږ ته کومه مخې ته راځي نو هغه دا دي چې څنګه ذوالفقار بټو په خپل دور کې کریک ډاون کړو یا د 90 بدایي کې د هم خلاف شوی دی نو داسې سیاسي حکومتونو کې جمهوریت حکومتونو کې هم کریک ډاون شوی دي خو اورال چې موږ پوره جایزه اخلو نو کریک ډاون اکثر د اسټابلیشمنت له طرف نه شوی یوز اف فورس اکثر چې کوم دین د اسټابلیشمنت له طرف نه شوی دی نو یو وې دا نقطه ده بل چې کوم نقطه نه راغلا ده د دې کریک ډاون نتیجه 90% خانه راوتی لکه څنګه چې د امیدي خلاف کریک ډاون شو او ملک دوه ټوټې شو او د یاد خدای خدمتګارو خلاف کریک ډاون شو وخت باندې شوی دی د دې خلاف کنه یا بلوچستان کې کوم ملټری اپریشنز شوی دي او اوس روان دي د دې نتیجه څه راوتی دا هم ته مخامخ کاری چې دا غیر نتیجه یو پی ډی ایم راوتی منظور پښتون راوتی چې هغه اوس باقاعده وي د موږ سره په پاکستان کې پښتنو سره کوم زیاتې وشو یا د کوم د اکبر بوکټي تر قتل پورې چې دا څه شوی دي او د هغه کوم نتیجه راوتی چې په بلوچستان کې کوم د ریاست خلاف غم او غصه ده نو دا دي نو 90% د دې ریزلټ خنه راوتی نو سبق دا دی چې مذاکرات پکار دي باتچیت پکار دي سیاسي خبرو حل په سیاست باندې په سیاسي لارو باندې راوباسل پکار دي یوز اف فورس چې کوم دی نه دا اخیری اپشن په تور باندې چې مکمل ټولې لارې بندي شي اس نه روز بیا راسي دا پکار دي او بیا دا په داسې حال کې پکار دي چې موږ د مخامخ داسې ښکاری چې کچري دا فورس موږ اپلای کوو د دې نتیجه خراب دي شي نه لې او کچري دا غي نتیجه بیا خراب وځي بیا دا نه دی کول پکار امید لرم چې د ویډیو نه دا چې کوم تاریخ موږ بیان کوو تاسو به د سناسو زده کړی بل ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو د الله په امان